أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. محترم سامعين او ناظرین ورونو، په تیر درس کې مونږ او تاسو آغاز د طرق التخریج کړی و او دا مونږ او تاسو ویلی و چې د تخریج څو طریقې دي. مشهورې شپږ چې کومې مونږ او تاسو دلته ذکر کړی وې، ګرچې نورې به ډېرې وي خو چې کم مشهور طرق د تخریج و نو هغه مونږ او تاسو ذکر کړي وو شپږ. د هغې شپږو طریقو د تخریج نه اوله طریقه مونږ او تاسو ویلې وه چې یو څوک رالګېږي او یو حدیث مبارک معلوموي. د کوم طریقه؟ د طریق د نوم د راوي نه، د طریق د چې هغه صحابي مبارک دی. نو بیا تاسو ته ما ویلیو چې په دې طریقه کې چې موږ او تاسو استفاده کوو نو د څو قسمه کتابونو نه یې کوو؟ اکثرا د دوه قسمه کتابونو نه. قسم اول څه شی و؟ مسانید، او قسم ثانی هغه اطرافو. نو د مسانیدو وضاحت موږ او تاسو کړی و چې مسانیدو کې به حدیث مبارک سره کم معلوموي، هغه ځان ته خبره و او تېره و په خپل ځای باندې. نن راځو طالبانو اطرافو ته چې په اطرافو کې مونږ او تاسو یو حدیث مبارک څنګه معلومو. نو دا دویمه طریقه وه، خو د دې نه وړاندې تاسو راشي یو ځل دا وپېژنئ چې اطراف الحدیث وایي چاته. نو طالبانو اطراف ویلی شي د حدیث مبارک کنارې ته. اطراف الحدیث یعنی کنارې د چا؟ طرف. اطراف جمع د طرف ده او طرف چاته ویلی کیږي؟ کناره. نو اطراف الحدیث معنا کنارې د حدیث. اوس دې ځای کې چې موږ او تاسو د اطراف استعمالو نو مقصد د دې څه شی دی؟ مقصد دا دی چې یو څوک راولګېږي د یو حدیث پاک لږه ابتدایي حصه دا راواخلي، ابتدایي جمله راواخلي یا ابتدایي حصه راواخلي. لکه علامه میزي رحمت الله علیه کتاب لیکلی، دغې نه موږ تاسو دلته وضاحت کوو. نو هغه رالګېږي اوله کې د حدیث مبارک اوله ابتدایي حصه ذکر کی او بیا دغې نه وروستو دا خبره ذکر کوي چې دا حدیث مبارک کومو کتابونو ذکر کړی او دا حدیث مبارک په کومو سندونو سره ذکر دی. خو لیکن دې ځای کې چې موږ او تاسو دا خبر معلومو نو دلتم ضروري دا طریقه دا ده دلته چې د راوي نوم به درته یاد وي. د راوي نوم به درته
ولې که یو که طالب یو د حدیث مبارک ټوکړه درته نه وي یاده یا د راوي نوم درته نه یاد نو بیا خو ګرځه نو بیا خو پیدا نه کوي نو کتاب به د اول نه تر اخره پورې ګوري نو د یو حدیث مبارک پسې خو تاسو د راوي نوم هم یاد دی او د حدیث مبارک حصه هم درته یاده ده اوس تفتیش او تلاش کوي نو نوم به هم درته یاد وي او د حدیث مبارک یو حصه هم درته یاده وي نو حدیث مبارک دلته په اسانۍ سره پیدا کیږي په څه سره پیدا کیږي طالبه اسانۍ سره لکه دغې دپاره موږ او تاسو ته طالبه کتاب مخې ته پروت دی تحفة الاشراف دا تاسو ته دا کمپیوټر ما ځکه ولګو چې متاسفانه تحفة الاشراف موږ نه لرو او کتاب دی په دې فن کې او په دې بحث کې مهم نو موږ او تاسو چې دیزي کې وضاحت کوو لکه مثلا طالبه تا یو حدیث مبارک اوریدلی یو حدیث مبارک دی اوریدلی دی او راویم درته یاد دی چې د دې حدیث مبارک راوي چې دی هغه پلانی کس و پلانی صحابي و د حدیث مبارک هم یوه ټوکړه درته یاده ده خو لیکن نوره درنه ورک دی او غواړي چې دا حدیث مبارک زه په دې کتاب کې را پیدا کم ته راکړه دا موس ماته نو دا دغې دې دوستانو ته مخیه الله دې وکړي چې د دوی ورته راکړه کتاب د موس پکې ده یاده کتاب طالبانو دا کم کتاب چې ما تاسو ته را مخې ته یخی دی نو دا کتاب دی تحفة الاشراف صحیح شو تحفة الاشراف تاسو تخکاری د دې کتاب مصنف څوک دی ګوره جمال الدین ابو الحجاج یوسف بن عبد الرحمن المزي سنه د وفات څو ده 200 تاسو تخکاری انشاءالله دا ځای نو تاسو پکې خواري وکړو که کوم دوستان هلته د صفحې د نګانه کې ګوري که هغې ته څه مشکل و انشاءالله نو بیا ورته وضاحت کوی شو وخت په وخت باندې دا کتاب دی طالبه د چا د علامه مزي رحمت الله علیه اوس دې ځي ته راشئ دا کتاب معلوم که وروستو راشي دویمې مرتبې ته د حدیث مبارک دغه کتاب د حدیثو یو طرز لري او یوه طریقه لري د کتاب کې څه رموز دي نو دې نه چې هر وخت تاسو مطالعه کوئ او یو حدیث مبارک ترې معلومول غواړئ نو اول به په دې خبره باندې ځان پوهه کوي طالبه چې د دې کتاب رموز کوم کوم دي وشوه نو دلته دې کتاب کې خپله درته ښکاري اول دا وضاحت دې کتاب ولا کړی که ستاسو خیالي فإني عزمت على أن أجمع في هذا الكتاب إن شاء الله أطراف الكتب الستة التي هي عمدة أهل الإسلام وعليها مدار عامة الأحكام هغه کتب سته کوم دي هله نو دیر تراخستی دي اولا دا وشوا بیا لاندې وما یجري مجراها من مقدمة مسلم و فلان و فلان او دی کتاب ته مې وایي ترتیب ورکړی او ترتیب د کتاب دغه دی دا اوله صفحه د دغې کتاب چې دی حضرت که وضاحت درته کړی دی اوس تاسو راشئ وروستو دا شی په دې کتاب کې مهم دی دا چې تاسو د خیره کتاب پیدا کوئ یا که مونږ پیدا کړو انشاءالله دا کتاب بیا خو مخې ته پروت دی ګورئ خو چونکې دلته ځان پوهه کوي دې شي باندې چې تاسو ځان پوهه نه کوئ پوهېږئ نه او دا کتاب هلته تاسو ته ما ویلي په ګروپ د واتساپ کې چې دا ځان ته ډاونلوډ کوئ نو که د ډاونلوډ په صورت کې د اول جلد ته به راشئ په دې کتاب کې طالب رقوم لیکلي دي څه شی لیکلي دي فصل فی شرح الرقوم المذکوره الا فی هذا دې کتاب کې څه رقوم ذکر دي دا رقوم به یاد کړئ نو ستاسو انشاءالله مشکل حل کیږي ورباندې یوه علامه دا ده ګوره کله چې یو حدیث مبارک داسې وي چې متفق علیه الجماعة السته متفق علیه نو دې کتاب کې به تاسو ته نښه دا راځي عین دا عین چې د لیکلی نو دا به علامه د چا وي
چې د شپږ واړو ائمو په دې حدیث څه شی کړی د دوی په شرایطو برابر. دویم که دا حدیث دنها داسې و چې علامه بخاري رحمت الله علیه راخستی وه نو ګوره د علامه بخاري د کتاب سره څه شی لیکلي دا خار ګوره رقم دی رمز هم ورته وایي او رمز اشارې ته ویلی کېږي نو تاسو به دلته را پیدا کړئ. صحیح شوه په دې باندې م انشاءالله مازغه خلاص شو. که چېرته داسې وه طالبه چې حدیث و علامة مستشهد به تعلیقا ګوره تعلیق په دغه حدیث تعلیق د شاهد په طور ذکر کړی نو هلته یې ښه او تا لیکلي پکې. دریم که تنها مسلم راخستی وي نو هلته یې میم لیکلی. که حدیث ابو داود راخستی نو هلته یې دال لیکلی. صحیح شوه که حدیث مبارک ترمیزی راخستی په جامع کې نو هلته یې څه شی لیکلی هله تنها تا دا تا به رمز د چا وي د ترمیزي به وشوه. او که چېرته حدیث مبارک په شمایلو د ترمیزي کې نو هلته به هله او که چېرته حدیث مبارک نسائی راخستی او ګوره دی نه څه شی دی طالبه دلته سین لیکلی. او که حدیث مبارک امام نسائی راخستی خو فی کتاب عمل یوم دا د امام نسائی بل کتاب دی عمل یوم ولیله نو هلته به څه شی لیکلي سین او وشوه. او که کتاب داسې و طالبه حدیث مبارک چې چا راخستی و یو منټ ابن ماجه کې ذکر و نو هلته به څه لیکلي درته طالبه هله قاف. او که حدیث مبارک وما في اوله ذا من كلام على الاحاديث فهو مما زدته که چېرته زادې وی په نظر راله علامه وی نو دا به هغه څه وي چې هله دا زما د طرفه زیادت دی زما د طرفه څه شی دی پوه شوي تاسو په رمز د تحفة الاشراف باندې. تحفة الاشراف کتاب کې چې درته حدیث راغی دغه رمزونو ته به ګوري دا رمزونه مونږ او تاسو ته ډېره پیدا کړي تاسو به اوس په پیدا باندې پوه شئ انشاءالله. په دې ځای خو باندې خو رسېدلی ملته دلته طالبانو مونږ او تاسو وویل ګورئ یو حدیث مبارک تا ته یاد و مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه نور درته نه و یاد تنها دومره درته یاد و چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه او دا درته معلومه وه چې راوي د حدیث مبارک څوک دی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه. څوک دی طالبه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه. نو ته به څه چلو کې د دې کتاب ډېر عجیبه طریقه ده ګوره هغه طرف هم پیدا که دغه لور ښه ته ګوره چې دلته اوس دا موس ګډوډ دی که نه غم دې ځي کې دی. ګورې طالبه هلته درته ښکاري حرف البا حرف الثا هله حرف الجیم نو تاسې چې کوم راوي ذهن کې ناست دی نو دغه نوم څه شی دی نو دا به په چیرته پیدا کوي په دې کتاب کې دا په حرف العین کې چیرته به پیدا کوئ نو داسې به راځي لاندې به راشي طالبه دغه دی اینې حرف العین وشوه دې باندې به یې کلیک کوئ. صحیح شوه چې کله مو حرف العین باندې کلیک که نو دې ځای کې تاسو ګورئ اوس ښه نو طرز څنګه دی دا د لغتو کتابونه خو تاسو کتلي منجد یا دغه رنګې المعجم الوسیط چې کوم د لغتو کتابونه دي که ستاسو خیال دا کتابونه تاسو وګورئ نو هلته یې درته دا وضاحت کړی ترتیب چې راځي ګوره شروع د چا نه ده هله مثلا عین دی موږ ستاسو کار خو عین سره دی نو حروفو هجاو کې اول څه شی دی الف دی بیا ورپسې با بیا ورپسې داسې پسې زه نو ګوره په حروفو هجاو کې اول بعد د هر یو حرف کې چې دوی شروع کوي نو همغه ترتیب د حروفو هجاو دی یعنی دا راویان دوی لیکلي په طریقه د چا دي د حروفو هجاو دي او بیا چې کله یو نومونه لیکلي او هغه ته کلیک کوي نو هغه هم لیکلي په چای په طریقې د حروفو هجای. نو ستاسو پام دی ګوره دلته وګورئ ومن مسند عاصم ابن عدي اول تم خیال دی دلته پیدا که دا اوس دغه حال دی که نه هلته ښکاري نه پیدا هم که ګوره عامر عاصم ابن عدي نو ګوره عین پسې وروستو الف راغلی هم داسې رازه باته ګوره عبدالله ابن ارقم داسې رازه پسې عبدالله ابن انس هم داسې رازه ته به پسې زی نو آخر سر ته به لاړ شي عبدالله دلته راځي په تاسې عبدالله ابن
عبدالله ابن الته معین دی کنه خیال مو دی دیزی ته به راشئ عبدالله ابن عبدالرحمن عبدالله ابن عثمان ګوره دې کې به میم ته ځي خیال مو دی ګوره څومره دقیق دغه دوی کړی دی دا ترتیب یې ورکړی دې کې به میم ته ځي عبدالله ابن عمر عین پسې میم دی که نه نو دلته راځي دا عبدالله ابن اله دا عمر دی ګورم داسې پسې ځئ عبدالله ابن عمر څه شو عبدالله ابن دا یعنی عبدالله ابن حرف العین کې پیدا که عبدالله ابن عمر ٹھیک شوه پاسې درته لیکلي ومن مسند عبدالله ابن عمر ابن الخطاب ابي عبد الرحمن القرشي العدوي عن النبي صلى الله عليه وسلم د ده مسند به راواړوئ نو اوس د ده مسند کې تاسو ګوري چې دا حدیث زه چیرته پیدا کم نو طالب را بشي دلته هم داسې پسې ځه لکه څنګه چې هغه زړه طریقه وه المسلم من سلم نو د حدیثو ترتیب ته وګوري تاسو ګوره دلته چې تاسو فکر کوئ څه شو ان الناس يسيرون يوم القيامه وفلان وفلان فلان دسې پسې تاسو ځئ حدیث مبارک ته عن ابن عمر دې ته ګورئ دا تاسو خپله دا چې پرون خو تاسو ته ما اسانه ول خو ټولو ته ښکاري دلته ګورئ ښه یوه صفحه به پسې راړوئ خیال مو دی حدیث مبارک ته دا به همداسې پسې ځئ نو دې پسې به لټېږئ ښه لا تمنعوا نساءکم غرض مې دې ټکي کې دی طالبه چې دا وضاحت خو به تاسې کوي دا به ګرځي خو دلته به په اسانه طریقې سره فی الحال موږ را پیدا کړو بیا تاسو پسې ګرځئ ښه خو ځای هم دغه دی دا به رانه وخت ونیسي او دلته به ملګري منتظر هم وي ټیک دا طریقه بیا زه تاسو ته ښیم انشاءالله چې دا کومه کې اوس زه تاسو ته حدیث مبارک را پیدا کوم دا یو اسانه طریقه ده انشاءالله دا بیا تاسو ته زه پای کې درښیم خو تاسو وګورئ دې ځای کښېنئ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده پیدا مو که ګوره دا الته مو هغه د عاصم په روایت کې هم شته دی که نه الف سره الف والا کښېنئ دې ځای کې هم دی خو چونکې موږ تاسو ته خو څوک معلومو نو دا خو تنها ده نه دی راخستی بیا ورته وګورئ همدې کتاب ته راځو
محمد ابن عجلان دی راوي که څوک دی؟ څوک دی؟ دا څوک دی؟ عاصم ابن شرحبیل دی؟ عامر دی؟ خو په هر تقدیر طالب زه دا راوي تاسو چا پسې ګرځېدلي دي ځکه مې غرض دی چې تاسو په دې باندې ځان پوه کوئ. راوي څوک دی ګوره؟ عامر ابن شرحبیل. دلته ښکاري تاسو ته د اشنا کرخر ته ښکاري دې ځای ته راشي. الحدیث د چا دی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. دا مقصد مې د کتاب باندې ستاسو پوهه کول دي. والمهاجر من هاجر الا ما نهى الله ومنهم من ذکر فيه قصه. کتاب والاوی بعض علماء په دې حدیث کې څه شی ذکر کړی ده؟ قصه ذکر کړی ده. نو قصه خو نوره پرېښې ده. غرض زمونږ او ستاسو په دې ځای کې دا دی دلته څو شیان لیکلي. اوله کې وګورئ دا خی دال الا او سین در تخکاری نو خام و رمز د څه شي ویلې او دال مو رمز د څه شي ویل او سین مو رمز د څه شي ویل. نو نسائی تاسو ته مې پرون ویلې وه د څه شي. نو تاسو سره شي حدیث راخستی دی ټکي ته ګوره. طالبانو دا چې اوس موږ تاسو پیدا کوو نو د حضرت دلته لیکلي ومنهم من ذکر فيه قصه الا خا علامه څه شی ده؟ بخاري دا حدیث چیرته راخستی؟ پیله. نو دا څومره اسانه طریقه ده. ته چې اوس ګوره کمپیوټر کې چې سرچ کوې خو ځان ته خبره ده. سم دست به بخاري راواړئ او طالبه څه شی به راواخلې اله کتاب الایمان به راواړئ او دا څلور نښې چې کومه لیکلې غالبا دا راته نښه د باب ښکاري. راځئ تاسو موږ او تاسو به تجربه وکړو په دې ځای باندې. تاسو ګورئ ورته ښه دا صحیح بخاري ده. هلته خو نور دا خو سهولت دی دې باندې خو تاسو ځانونه ما مخته کوئ. خو صرف دلته تاسو ته زه نمونه ښیم. نور حدیث به هلته کتاب کې ګورئ. ګورئ صحیح البخاری صحیح شوه. تاسو راشي طالبه دلته دا د صحیح البخاری ښکاري درته. کتاب الایمان ته مو خیال دی پکې سوم نمبر باب دی کتاب الایمان ګوره او تقریبا 1 2 او 3 دلته دریم دی ښه. باب الا المسلم من سلم المسلمون الا من لسانه. په دې امام بخاري باب یې ښی دی او بیا ورپسې هم دغه ګوره حدیث ته وګورئ. سند څه شی دی طالبه الا حدثنا آدم ابن ابي اياس صحیح شوه. او دا مخکنی کتاب والا خبر ورته ښیمه. قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي السفر واسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ګوره دلته څه شی دی؟ قال المسلم من سلم المسلمون. المسلم دا عبد الله ابن عمرو ښه څه شی دی؟ عبد الله ابن عمر دی. موږ او تاسو دې ځای کې لږ اشتباه شوې ده. نو حدیث مبارک مو پیدا که زه ورته کښېنم یار. دا د یو شو. دویمې ته ګورئ دا د کوم ځای نه معلوم که ګوره هغه د کتاب نه چې څه شی لیکلي وه ښی لیکلي وه که نه خوا کې دغه کمال و. اوس تاسو راځي ورپسې دی خوا دا لاړ شي. هلته ګوره دا کتاب چې زمونږ او ستاسو مخې ته و نو دا څه شی و اله عن آدم مقه روایت دی که نه دی عن شعبة عن عبد الله بن ابي السفر اله صحیح شوه كلاهما بي. قال وقال ابو معاويه داود يعني ابي هندين عن عامر سمعت عبد الله وقال عبد الله عن داود عن عامر عن عبد الله وشوا عن لاندې ورپسې راشئ. لاندې دی بل کتاب ته وګورئ. هلکه دال لیکلی دی. څه شی لیکلی؟ دال. او د دې دال معنا علامه دا دال چې ده راخستی دلته نو دې دال کې د دغه رس څه شی دی؟ نو تاسو ته مې اوس ویلې څه شی دی؟
ابو داود دا حدیث راخسته دی او چیرته راخسته الا فی الجهاد چیرته راخسته د چا د طریقې راخسته الا عن مسدد الا عن يحيى القطوان. نو دا اسانه د تاسو بدل ته زر صاحب په یو منټ کې سنن ابي داود راواړوي نه صحیح شو. کله چې مدار راواړو نو المسلم ما کوم ځای ته بسیږي کتاب الجهاد ته کنه. نو تاسو به اوس طالبه د خپل در ترا پیدا کیږي اینه کتاب الجهاد چې مراواړو الجهاد سم نمبر باب دی دویم ګوره دلته لیکلي باب فی الهجره الا او لاندې حدیث مبارک راخسته الته طریقه څه شی وه حدثنا مسدد الا مغه مسدد چې الته راخسته ودلته دی کنه دی لاندې وی قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وشوا دین لاړ شي بیرته دغه کتاب د میزی د مخې ته مو یخی دی ګوره لاندې درته لیکلي دي چې دا حدیث سین راخستی سین نه څوک مرادو نو په چرته راخستی فی الایمان د چا د طریقې راخستی تاسو ته مول چې دوی طرق هم ښیي که نه د چا د طریقې راخستی عن عمرو بن علي عن یحیی عن عمرو بن علي عن یحیی. نو تاسو راشي طالب سنن نه صحیح راواړوئ وشوا دا ګوره طالب سنن نسئی مغه باب ته فصلاړي باب مورا پیدا کنو دلته درته لیکلی دي باب د کوم یو کتاب الایمان او باب د باب صفت المؤمن او حدیث مبارک د ګوره اخبرنا قتيبه الا قال حدثنا الليث لاندې وی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. په دې ځبان دې پوښولې طالب تاسو کپونه شو ور باندې دا ګوره څومره اسانه طریقه وا او دا خبره موږ تاسو را معلومه ده تر اوس کمپیوټر دې ته زر می حدیث را پیدا کا و چې دې حدیث پس ته د مختلفو کتابونو پس ګرځیدلې یو راړې بل راړې نو دا خو ډیره طولانی قصه وا نو بس اسانه طریقې دغه د موږ تاسو ته چې دا اطراف پر واړوي د حدیث مبارک راوی به درته یاد وي او دغه نه بعد طالب سوکه الا ها دا حدیث مبارک یو ټوکړه بم در تر یادای نو دا چې د اطراف الحدیث کې راواړه ولا نو اطراف الحدیث کتابونه هم درته طرق خي چې دا حدیث په کوم طرق راغلی ګوره سندونه درته خودل او هم درته ماخذ خي چې دا په کوم کتابونو کې دی خو دا خو ضروري نه چې په نورو کې شته وي د خودل ته دا درې راخستی ځکه د کتاب په ابتدا کې موږ تاسو ویلي چې د ویل ما په دې کې سره غون کړي د صحاحو د چار احادیث مې پکې راغون کړي د صحاح او ما یجري مجراها هغه مې پکې راغون کړي دي نو په دې شپږو کتابونو کې که تاسو دا حدیث مبارک ګورئ نو په اسانه طریقې سره دا په څه شي کې پیدا کوئ شو په اطراف الحدیث کې پوه شوئ په طریقې د تخریج باندې نو دا ګوره د کومې لارې نه دا خبره موږ تاسو معلومه کړه د نوم د راوي نه د نوم د چا نه بس بی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك